چې سالنګ کې په تیرو کلونو کې به زیات وخت د واورو د ورښت له امله لارې بندېدلې او په ساعتونو څه کې چې په ورځو به موټرې ولاړې وي. دا چې اوس د دغه سالنګ وضعیت څه رقم دی، هماغه پخوا په رقم دی او که نه یو څه بدلون پکې راغلی دی؟ ځکه چې یو څه کارونه وشوه نو داخل د تونل کې کانکریټ اچول شوی دی او د دې ترڅنګ شاوخوا سیمې هغه سړکونه چې کوم خراب وو هغه هم رغول شوي دي. نو تاسو ته د سالنګ تازه صورتحال درکوو. تمه ده چې تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه وګورئ. زکی جان خوب هستی؟ چشمایت با فکر ما چشمایت کار نمیکنه بچیش. خب سالنگ را از رای سالنگ آمدی چی دیدی؟ چی تفاوتی با سالهای گذشته دیدی؟ خوب خیر با کامرا سعی نکن به خاطری که چشمایت کار نمیکنه سفید برف است نه؟ چشمای من برف نمیبره. خب چی دیدی در این سالنگ؟ تو را دیدم دیگه چی؟ خب یعنی خوب شده است از سال گذشته. از وقت بسیار خوب شده. تو هم بسیار زود برآمدی از تونل. من گفتم که حالا تونل شروع میشه. خوب رو بسیار خوب که مقصد شما خوش هستین. می موتورای کلان رفتی کدام وقت؟ موتورای کلان رفتیم خوب شده است. بخیر باشی.
تاسې د لارې ویډیو د دې ترڅنګ دلته د سالنګ د تونل او د دې ترڅنګ پسې لږ راتیر شه هغه دغه خبره دې خواته دغه د شمالي طرف ته چې کومه لاره لاړه ده زموږ ویډیو ولیده نو عموم کې خلکو یعنی خوشحاله په دې دي چې دغه لاره اوس د مخکې په څیر باندې نه تړل کېږي چې جمعو پورې خو بنده وه د زیاتو واورو له امله که څه هم اوس هم واوره زیاته شوې ده خو دلته چې موږ خلکو سره خبرې وکړې هغه ویلې چې یارې چې ډېره وتړل شي نو د یوې ورځې نه یا داسې یو شپې دپاره تړل کېږي او بعد د هغې نه بېرته وروسته خلاصېږي نو تمه ده چې تاسې دغه ویډیو نه خوند اخیستی وي او د سالنګ له تازه حاله خبر شوي اوسئ نو موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاستئ ښه د باد اوسئ د خدای په امان